نیکې هیلې. یو ځل بیا په آنلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم. نن یو ځل بیا زموږ موضوع د انګلیسي ژبې په 26 تورو الفبا اړوند د اس او همدارنګه د ټي توري اړوند اوازونو کې دی. یعنی په نننۍ ویډیو کې به موږ د اس توري او همدارنګه د ټي توري په اوازونو او ساکنوالي کې به غږیږو. هیله ده چې ویډیو راسره تر پایه وګورئ او د نننۍ درس څخه یو څه د نن ورځې په درس کې موږ د اس توري تشریح کوو. په انګلیسي کې د اس توري عموما د س اواز ورکوي. د مثال په ډول سره سون سون او یا همدارنګه سس سسټر سسټر. نو واضحه شو چې د اس توري په انګلیسي کې د س اواز ورکوي. همدارنګه د اس توري یو استثنایی ساکنواله هم لري. یعنی په دې معنی په یو نیم لغاتو کې د اس توري نه تلفظيږي خو پرته د کوم ځانګړې قاعده هم رولز څخه چې موږ ورته استثناء یا exception ویو. Letter S is not pronounced in the following words. Island island اسلینډ نه ویل کېږي. دلته د اس توري موږ سره ساکن ده. اسلینډ غلط ده. آیلینډ آیلینډ. همدارنګه په دې لغت کې هم د اس توري ساکن ده. آیل آیل. دلته اسل نه ویل کېږي. اس توري دلته ساکن ده. په ورته ډول سره په دې لغت کې هم د اس توري ساکن ده. آیل 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 ویل کېږي. آیسل نه ویل کېږي. نو په دغه درې مشهور لغاتو کې د اس توري خپل आवाज په استثنایی ډول سره له منځه ورکوي. راځو د ټي توري. په انګلیسي کې د ټي توري هم د ټ ټ आवाज ورکوي او په پښتو کې که چیرته تاسو د ټي توري لیکئ نو بیا هم موږ د ټ یا د ټي توري څخه استفاده کوو. په دې معنی که چیرته تاسو په پښتو کې تلاوت لیکئ یا په پښتو کې تاسو لیکئ نو ټي توري څخه استفاده کیږي خو د ټي توري आवाज عموما د ډیر واضح نه تلفظيږي تلفظيږي. لکه ټول ټول ورپسې واټر واټر همدارنګه لیټ لیټ. که تاسو توجه وکړئ په دغه پاس درې لغاتو کې د ټي توري आवाज ده. په انګلیسي ژبه کې د ټي توري یو ساکنواله قاعده او یو بل هم استثنایی حالت لري. د ساکنواله قاعده په دې ډول ده. ټ is not pronounced before ch. په دې معنی هر کله چې د ټي توري د ch توري څخه مخکې استعمال شي یعنی لومړی د ټي توري ورپسې د ch توري استعمال شوی اوسي نو د ټي توري خپل आवाज لمنځه ورکوي یا هم ټي توري خپل غږ نه ifade کوي. د مثال په ډول سره لاندې دریو لغاتو کې د ټي توري د ch څخه مخکې استعمال شوی دی نو په دې وجه باندې ټي توري خپل आवाज لمنځه ورکړی دی. د مثال په ډول سره دلته د لغت منګه کېټچ نه تلفظو کېچ کېچ. ورپسې لغت کې بیا هم د ټي توري د ch څخه مخکې استعمال شوی دی نو لہذا د ټي به خپل आवाज لمنځه ورکوي. کلټچ نه ورکوي کلچ کلچ. او په دریم لغت کې بیا هم د ch څخه مخکې ټي توري استعمال شوی دی خپل आवाज لمنځه ورکوي. ویټچ نه ورکوي ویچ ویچ. همدې ډول سره نور ډېر زیات لغاتو کې که چېرته د ټي توري د ch څخه مخکې استعمال شي خپل आवाज لمنځه ورکوي. همدارنګه د ټي اچ یو استثنایی حالت هم لري او هغه دا چې ټي is sometimes not pronounced before e or l. په دې معنی ځینې وختو کې یعنی په ځینې ځایو کې د ټي توري د ای توري او همدارنګه ال توري څخه مخکې خپل आवाज لمنځه ورکوي. په یاد ولرئ چې دا 100% کې نه یعنی 100% دا قاعده نه ده بلکې په ځینې یعنی 50% په استثنایی ډول سره په ځینې لغاتو کې که چېرته د ټي د ای یا هم ال نه مخکې استعمال شي خپل आवाज لمنځه ورکوي. د مثال په ډول سره په دغه قطار لغاتو کې ټولو لغاتو کې د ټي خپل आवाज لمنځه ورکوي ځکه چې د ای نه مخکې استعمال شوی دی. لکه
soften 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 نه ویل کیږي fasten fasten listen listen hasten hasten often often نو په دې پنځو او د ته نور لغاتو کې چې د ای نه مخکې ټی تور استعمال شوی او په اکثرو ځایو کې خپل اواز له منځه ورکوي یا هم نه تلفظیږي. همدارنګه د ال څخه مخکې هم ټي کله کله خپل اواز له منځه ورکوي. کیسټل نه ویل کېږي کیسل کیسل ویسل ویسل بسل بسل. په دغه لغاتو کې هم د ټي تورې خپل اواز له منځه ورکوي ځکه چې د ال څخه مخکې استعمال شوی دی. په یاد ولرئ چې دغه قاعده 100% نه ده، یعنی په ځینې مواردو کې په ځینې ځایونو کې ټي د ای یا هم ال څخه مخکې خپل اواز له منځه ورکوي. دا زموږ د نن ورځې د اس او همدارنګه د ټي توري اوازونه او ساکنوالی و. په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلی اوسي. که مو چینل در سره نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ راتلونکي ویډیو ته په تمه اوسئ. تر بیا ښه